السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو معزز افغانانو عزت او بریا مو غواړم. ملګرو، لکه څنګه چې تاسې پرون د هغې اوباشې، لوچکې، لنډغرې، وکیلې، سپکتوب او کچتوب ولید، چانه چې موږ د قانون د جوړولو تمه لرو هغوی قانون ماتوي. څوک چې د خپل چوکۍ نه سو او غلطه استفاده کوي، نو لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې د هغې خلاف کوم کمپاین روان ده، هیلهمند یم چې ځوانانو دې ته نور هم زور او کش ورکوي تر څو زموږ مشران په هغې باندې خپل عکس العمل وښیي، او که چېرته په پارلمان کې دغه نور وکیلان درانده وي او عزتمن وي، چې ډیر کم تعداد پکې درانده او عزتمن شته، نور اکثره یې لوچکان، غاصبان، جاسوسان، قاتلان او بې غیرته مافیا ده. نو دو د دا مهرباني وکړي چې دغه لوچکه دی د پارلمان نه وباسي. کوم لاسونه چې زما په ملي اردو او زما په عسکرو پورته کیږي، هغه لاسونه دی وچ شي. په کومه خوله چې زما د عسکرو، زما د نظامی قوا توهین کیږي، هغه خوله کې د زبه وچه سي. نو دغه ښځه، منګه ښځې ته مور وایو، د مور مقام ورکوو، د مور په سترګه ګورو، خو چې کله د خپلو حدودو نه اوځي بیا هغې ته لوچکه وایو او باشه ورته وایو. زه بښنه غواړم ملګرو چې داسې تند الفاظ استعمالوم، خو زه د خپلو عسکرو توهین نشم زغملی، او د ملي د هغه عسکر نه پوهېږم چې د کوم ارګان مربوط راځي، خو غالبا کیدی شي د سرحدي قواو مربوط به راځي، ولې چې دا دریشیو سره چې زه څومره اشنا یم د سرحدي پولیسو دریشي په ځان کې وه، یا به څارندوی ورته وایي، که څه شی ورته وایي. ډېر په دا نظامي برخه کې زه تجربه نه لرم. هغه افسر نه مې ګیله وشوله. ګیله مې په دې وشوه چې وخت په تا باندې لاس پورته کیږي، ته زمونږ په ټولنه کې یو شی دا غلط ده چې والا ښځه ده، په ښځه څوک لاس نه اوچتوي. دا دروغ وایي دا خلک. په خور لاس اوچتوي، په میرمنې لاس اوچتوي په خپل کور کې چې ستا د اولادونو مور ده، په یوې سپکې لوچکې ښځې بیا لاس نه اوچتوي. دا نو اوس کوم دلیل سو؟ په خپل کور کې نرې او په سارا کې ګیدړې. زه خو وایم زما د په خدای قسم وي، زما د په دېرش سپارې عظیم قرآن باندې قسم وي، قرآن عظیم الشان باندې، چې د دې افسر په ځای زه وای والا چې دې یو څپېړه ماته داسې کړې وای چې لس څپېړې دا ما وهلې وای، په سړک کې مې راکش کړې وای. زه د نورو امنیتي د عسکرو نه زه دا غوښتنه کوم، ګوره وخت چې هغې قانون د پښو لاندې که په کوم قانون کې چې زما د شخصیت توهین وشي، زه هغه قانون بیا څه کوم؟ د قانون موږ ملاتړ یو، خو چې هغې قانون مات کړه، چې خپله قانون جوړوي، د پارلمان نه موږ ته قانون راوځي، نو بیا ته څنګه ورته هغه کوې؟ اکثره مال څو ځله لیدلي، یو پیره سمیع الله سمیم دا کار وکړه، یو پیره په ننګرهار کې زموږ په عسکر باندې د حضرت علي زوی هغه احمد علي لاس اوچت کړه. څو ځایه خو زموږ د عسکر ولې ورته غلي دي؟ تاسو ته خو موږ سلا درکړې ده، تاسو ته خو موږ صلاحیت درکړی ده، تاسو ته خو موږ مقدسه دریشي په ځان کړې. په تاسو باندې لاس پورته کول د افغانستان په عزت او په ابرو او په قانون باندې لاس پورته کول دي. تاسو ته دا سلام موږ د څه دپاره درکړی؟ چا چې دومره بې غیرتي او دومره لوچکي او دومره قانون شکني وکړه چې په تا باندې لاس پورته کوي، ته وګورې دا دومره لوچکه ده چې د هغه مور یادوي، د هغه افسر پلار یادوي، د هغه خاندان یادوي، تاوه شي راتاوه شي بیا ورته راتاو سي. زما د دې افسر نه دا ګیله کیږي، او زه ورته په تند الفاظ وایم چې انتهایی بې غیرتي دې کړې ده. زه پرون رئیسه دا حالات ګورم، داسې نه چې که ما احساساتي هغه کړی وای نو پرون به مې کړی وای. ښه مې ورباندې فکر او سوچ وکړه، زه دا خبره کوم چې زموږ دغه افسر باید د یو څپېړې په ځای لس څپېړې ورته ورکړی وای، ولو که په اخبارونو کې راته، ولو که چېرته په ټوله نړۍ کې ښکارېده. موږ به نن ویلی وای چې د داسې لوچکې او باشې او بې غیرتې ښځې سره همداسې کار په کار ده. ګوره موږ تاسې افغانان یو، افغانان په ځانګړې توګه پښتانه، دا چې په ښځو باندې لاس نه اوچتوي، چې عزتمنده ښځه وي، چې غیرتي ښځه وي، چې دینداره تقواداره ښځه وي، چې مهربانه ښځه وي، چې لوچکه وي د لوچکې سر ورکلوي.
سر به یې ورباندې کلو. نو زما د هغه افسر نه همدا ګیله ترېنه راغله او هیله مند یم چې په آینده کې زموږ هیڅ افسر اردو او عسکر داسې بې غیرتي ونه کړي چې چا ورباندې لاس اوچت که تاسو خو یوه خوله ماته کوي، تاسو خو د یوې خولې نه غاښونه وباسئ، بیا وګورئ په آینده کې څوک په پولیس باندې لاس پورته کوي که نه پورته کوي. شپه ورځ د په سړک ولاړې زموږ امنیت دې ساتي او داسې یو لوچکه دې راجګېږي لاس دې پرې پورته کوي. زه د ځوانانو حالات په فیسبوک کې وینم، زه ډېر تند الفاظ لرم خو نه غواړم چې د خولې نه وباسم. انتهایي ډېر زیات ورباندې دردېدلی یم، ورباندې خفه شوی یم او په ټولو عسکرو په اردو باندې دا غږ کوم چې تاسو زموږ اتلان یاست، زموږ قهرمانان مجاهدین یاست. آینده کې داسې بې غیرتي د هیڅ افسر او هیڅ عادي پولیس نارمل پولیس دې مونه کړي چې څوک دې ورباندې لاس پورته کړي او موږ به دا د پارلمان وکیل ده. د پارلمان وکیل نه قسم په خدای چې داخله وزیر وي، په خدای مې د قسم چې دفاع وزیر وي، په خدای مې د قسم چې د پارلمان رئیس وي چې زما په بدن کې نظامی دریشي او دا لاس پورته کړي چې زه خو په ده باندې د اسمان ستوري وشمارم، که دی بیا مانه د ژوند څکه وکړي. پته چې هغه قانون ته احترام نه کوي بیا به زه ورته وښیم چې تا چې قانون مات کړ چې ستا لخوا جوړ شوی دی او ما ته راغلی، زه به هم ستا ته چل در وښیم. زه ټول خپل اتلان دې ته تشویقوم که په آینده کې هر چا در باندې غیر قانوني لاس جګ کړ نو تاسو دا بې غیرته ویډیوګانې موږ ته مه رالیږئ. خپل غیرت موږ ته ثابت کړئ چې بیرته خپل انتقام یو څپېړه یو په لس دې نه واخلئ، یو په لس. نو هیله مند یم ځوانانو چې څومره پوسټونه ویډیوګانې ورباندې کوئ نور یې ورباندې وکئ تر څو دغه د پارلمان نه وویستل شي، دا لوچکه او باشه او محکمې ته راکش سي چې بیا ټول عمر یادې وي داسې کار ونه کړي. ډېره مننه ملګرو، ویډیو را سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم غږ پورته کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.